راځه آنلاین پکچر هغه وخت کار کوي چې انټرنیټ وي او له انټرنیټ نه کوم عکس اخلي بیا به دا کلیک کوي خو اوس ګورل درته وایي چې یو نیډ انټرنیټ کنیکشن ټو انسرټ آنلاین پکچر څه شی ضرورت لري انټرنیټ ضرورت لري چې اوس فعلا نشته که نه نو بیا که چېرته د کمپیوټر نه اخیستل بیا ورک آفلاین کلیک کوي تر څو بیرته د کمپیوټر نه راشي او کمپیوټر نه یو عکس واخلي مثلا دا عکس راوړه بل په السټریشن کې شیپس دي شیپس مونږ په ورډ کې ویلي وو چې که غواړې شکلونه جوړ کړې نو هر شکل چې جوړی له دې ځای نه یې کلیک راکشه که هماغه شکل به جوړ شي بیا به د شکل لپاره فارمات منیو راشي چې که غواړې چې بل شکل جوړ کړې له دې ځای نه به کلیک ونیسئ کاش به کې بل شکل به جوړ شي هر شکل چې جوړی کم په دې شکلو کې تغییرات راوستل مثلا زه دغه شکل کې تغییر راولم کلیک یې کړه ګور دلته چینج شیپ د دې شکل په ځای بل شکل جوړ کړي هر یو چې کلیک کړي د دې شکل په ځای به بل شکل جوړوي او که چېرته ایډیټ پوینټس کلیک کوي بیا به دغه نقطې پکې پیدا شي چې بیا کولی شي چې هره نقطه خپله تغییر کړي مثلا زه دغه ځای لږ ور دې خواته کمه که نه یا مثلا دا ځای لږ هاخواته کمه دا ځای لږ داسې کمه خپله پکې تغییرات راوستی شي چې هر قسم تغییرات پکې راولي نو بیا به دلته چینج کې ایډیټ پوینټس کلیک کوئ تر څو دغه پوینټونه یې ښکاره شي پکې تغییرات راولي که د په شکل کې خط لیکل یا د ټکس باکس ور اضافه کوو بیا به دا کلیک کوئ اوس ګوره دلته کلیک کړه د دې په منځ کې بیا کولی شي چې خط ولیکي بله طریقه یې څه شی وه چې رایټ کلیک ورباندې وکړئ او ایډیټ ټکسټ کلیک کړئ تر څو په دې شکل کې خط ولیکل چې دا شکل لږ غیر منظم ده پوه شوئ بلې ډیزاین ده سټایل ځای که غواړئ چې دې ځای نه سټایلونه چینج کړئ نو له دې ځای نه چې هر سټایل پکې دا شکل به هماغه ځای اخلي مثلا یو شکل به بل هم جوړ کړو اوس غواړئ دې ته سټایلونه ورکړئ ګوره دغه ټرانسپیرنټ سټایلونه دي دې ته ټرانسپیرنټ وایي چې د شا شکل پکې ښکاره شي ګوره دې کې ختم ولیکو د ټکسټ وینې د شا شکل به پکې ښکاري یا دلته سیمي ټرانسپیرنټ ډیزاین ورکړئ فارمټ کې نه چې لږ رنګ هم ولري او وینې شاته شکل پکې ښکاره هم شي ګوره شاته شکل ښکاري او رنګ هم لري نو دا ټول سټایلز دي هر سټایل چې ورکوي بل شیپ فیلو چې څه کار کوي منځ رنګ که غواړئ چې خپل رنګ ور بدل کړي دلته ځای نه رنګ چې ورکوي ولې داسې رنګ راځي په دې خاطر چې موږ دلته سټایل ګوره دغه یو انتخاب کړی سیمي که نه نو وینې شاته شکل هم پکې ښکاري او هر رنګ چې ورکوي هغه رنګ هم راځي که چېرته دلته سټایل بیرته چینج کوم مثلا زه دغه سټایلونه یو کلیک کوم نو بیا چې ګوره دلته رنګ بدلوم نو د شا شکل به پکې نه ښکاري هر رنګ چې بل پکې نو فیل چې رنګ بیخي ختم شي مور فیل کلرز چې له دې ځای نه کوم رنګ ورکوي اوس مثلا دغه رنګ ده ګوره دلته کرنټ او نیو کرنټ معنا اوسنی دغه رنګ ده اوس که تغییرات پکې راولي بیا نیو اوس مثلا زه دغه رنګ لږ لایټ هم چې داسې لږ وینې تیز شي ګوره یا لږ ډارک شي اوس دلته دا رقم ښکاري که یو کلیک دا شکل به هماغه رنګ اخلي بل په دې ځای کې پکچر و که غواړئ چې د شکل په منځ کې عکس راشي پکچر کلیک کړه ورک آفلاین له دې ځای نه چې هر عکس کلیک کړې مثلا دا عکس کلیک کوم ګوره د شکل منځ کې هماغه عکس راځي او بل ګریډینټس چې د څو رنګو مجموعه وي دوه درې رنګه سره یو ځای شوي وي ګوره دلته دغه دوه درې رنګه یو ځای که نور یې غواړئ بیا به دلته مور ګریډینټس کلیک کوئ دلته ګوره مختلف رنګونه راځي که غواړئ چې رنګ یې ور بدل کړئ وینئ نو فیل چې هېڅ رنګ ورنه کړي سولیډ فیل یو رنګ ورکړي ګریډینټ له دې ځای نه چې دوه رنګه یا درې رنګه راشي ګوره دا رنګونه دي که غواړئ چې له دې ځای چینج کړئ یو رنګ یې ور زیات کړئ بل یې ور کم کړئ دا ټول رنګونه له دې ځای نه کم زیات کولی شئ له دې ځای نه به یې رنګ بدلئ مثلا دا ځای زه کلیک کوم په دې ځای کې سور رنګ ور اچوم ګوره شکل به هلته سور رنګ واخلي دغه بټن دغه کلیک کوم دې کې بیا مثلا یو دا رنګ ورکوم نو بیا له دې ځای نه زیات و کم کولی شئ چې کوم رنګ یې زیات وي کوم رنګ یې کم دې ته ګریډینټ وایي ګریډینټ څه مطلب چې له یو رنګ نه زیات رنګونه سره یو ځای شي پوه شوئ بل ټکسچر بیا دغو ډیزاینونو ته وایي تیار جوړ شوي ډیزاینونه که کله غواړئ چې له دغو نه کوم ډیزاین ورکړئ کلیک یې کړم دا ډیزاین راشي دا څه شی و فیل و چې د منځ رنګ یې و بل آوټلاین څه ته وایي بارډر ته وایي دا چارطرف بارډر که غواړئ چې بارډر کې تغییرات راولئ اول یې ګوره که غواړئ چې رنګ چینج کړئ مثلا زه غواړم چې دغه رنګ واخلي او بل نو آوټلاین یې ختم شي مور آوټلاین کلرز لکه څنګه چې پابل کې و له دې ځای نه یې رنګ هر رنګ چې ورته انتخاب کړئ هماغه رنګ به واخلي او ویټ ډبل والی که زیاتی اوس مثلا زه وایم چې دغومره زیات شي یا له دې ځای نه نور هم زیاتی بیا به مور کې لاړ شي خپله به یې ولیکئ ګوره
او سټایل دا چې داش داش باندې راشي ویني هر یو چې کلیکای او دا ایرو بیا هغه وخت کار کوي چې ستا شکل داسې شکل وي چې سرونه یې بند نه وي ګوره دا سرونه یې تړلي دي که نه که چېرته داسې شکل ولرو چې سرونه یې تړلي نه وي مثلا دا یو لاین یا دا بل مخکې چې دغه لاین و اوس ګوره آوټلاین کې لږ به هغه ورزیات کم ویټم اوس به ګوره دا کار کوي که غواړې چې سرو کې هغه راشي ویکټورونه راشي وینې هغه سر کې راشي دې سر کې راشي دواړه سرو کې راشي دا ټول د چارې یو غواړي کلیکې کې بیا راشي دې ته آوټلاین وایي پوه شوې بل و ایفیکټس ایفیکټس مونږ ویل څه ته وایي سټایلز و ډیزاین و د شانه ته وایي ګوره دا شکل کلیک ده نو بیا دا ګوره پرون پاکس کې مو ویلې دلته هم هماغسې شیډو ورکوي چې لږ سوری ولري دا شکل وینې بیا به لږ سوری ولري یا ریفلیکشن چې دویم ور ښکاره شي ګوره دلته دویم ور دا نور خپله در سره وګورئ دا بیا د خط ډیزاین ده چې دا منځ کې خط لیکلی ده د دې ډیزاین سټایل ده که غواړئ چې دایم یو سټایل ډیزاین واخلي منځ کې چې کوم خط ده د هغه سټایل به چینجوي هر سټایل چې ورکوي او دا بیا د خط رنګ ده که غواړئ چې رنګ یې ور چینج کړئ منځ بارډر رنګ یې د منځ رنګ یې هر یو له دې ځای نه ورته بدلولی شي یا له دې ځای نه ریفلیکشن و دغه ایفیکټ دلته دی دا ایفیکټ دلته خو دا صرف د چا لپاره دی د خط لپاره ګوره د خط یې منځ کې لیکلی ګوره که ریفلیکشن ورکړو ریفلیکشن به واخلي که شیډو ورکړو سوری به واخلي دا خط لږ زوم کوي بیا به یا خط غټ کړئ نو ښه به ښکاره شي څه به یې کم کړو لږ به فونټ سایز ورته زیات کړو چې ښکاره شي ریفلیکشن پام ده اوس یا شیډو سوری ورکوي وینې دا ټول بیا وګورئ در سره دا یې سټایل شو د خط او دا اپشنونه خو بیرته هماغه پرون چې وویلې چې که چېرته شکلونه سره غواړئ چې منظم یې کړي مثلا دا ده که دا شکلونه غواړو چې ټول سره منظم شي کنټرول به ونیسئ کلیک به یې کوئ بیا په دې کې الاینمنټ و که نه په یاد مو دي دا اپشنونه د دې خو به تکرار ضرور نه وي دا پرون مو وویلې که نه نو دا وینئ د شکل لپاره شو په دې ځای کې انسرټ شیپ بل د سمارټ آرټ سمارټ آرټ په ورډ کې وویلی و په یاد مو دي څه ته یې ویل of data नहीं data ना data chart ये organization smart art ये वर्ता organization chart the graphical presentation of any organization د یوې ادارې ګرافیکل شکل جوړول چارټ مونږ خپله ویلي وه چې څه ته وایي خپله چارټ د ګرافیکل پریزنټیشن اف ډیټا کله چې یو معلومات په رسامي شکل کې جوړ کړو که نه کولی به یې څه شی وي څوک به اسانه پرې پوهېدای شي مثلا یو ریزلټ وي هر څه وي یو ریزلټ د شاګردانو جوړوئ دا ګورئ چې پکې چا زیاتې نمرې اخیستې چا کمې که چېرې په عددو کې لیکلي وي نو شاید ته مجبور یې هر یو وګورئ پیدا کړي چې کوم یو زیات ده کوم یو کم ده خو که ګرافیکل شکل وي چارټ مونږ جوړ کړی وي نو په لاین کې به یې راته کوي د چا لاین چې جګ و نمرې به یې ډېرې وي که لاین ټیټ و ډېر ساده به چې وګورئ چې کوم لاین جګ ده پوهېږئ چې دې نمرې زیاتې دي چې لاین یې ټیټ و نمرې کم دي هغه چارټ ته چې سبا به یې ووایو دا چې د سمارټ آرټ یا ارګنایزیشن چارټ چې مونږ ویلې یو اداره په رسامي شکل کې جوړوي مثلا یو اداره ته جوړوي تشکیل یې جوړوي چې په دې اداره کې څو کسان دي څو ډپارټمنټ دي کوم یو رئیس ده د رئیس له وړاندې کوم ډپارټمنټونه دي د هر ډپارټمنټ څو کارمندان دي دغسې یو شکل کې جوړوي دغه شکل ته څه ویل کېږي سمارټ آرټ مثلا یو ادارې ته ځي ورته وایي چې ستاسو د ادارې تشکیل څومره ده که نه نو که هغه په خوله درته تشریح کوي چې یو رئیس لرو د رئیس را لاندې 15 ډپارټمنټه دي که نه د هر ډپارټمنټ کې دومره کسان دي فلاني وظیفه دا ده د فلاني وظیفه دا ده سړی به پکې ګانس شي که نه خو که صرف دغه چارټ درته وښیي نو ته به خپله پوه شي چې څو ډپارټمنټونه دي نو دا به له کوم ځای نه جوړوئ په السټریشن کې سمارټ کلیک یې کړه دا ګوره ټول ډیزاینز دي خو زیات خلک استعمالوي کوم یو هیرارکی د داسې چارټو لپاره هیرارکی زیات استعمالیږي ګوره اوس مثلا زه دا کلیک کوم دلته به ډیزاین درته ښیي سټایل هر یو چې کلیکوئ خو زه به دا یو کلیکم دا نور هم زیات خلک استعمالوي اوس ګوره دغه کم پام کړی وي په کیمیا کې فورمولونه عضوي کیمیا کې به هم فورمولونه لیدلي وي که نه د هغو لپاره بیا دغه ښه استعمالوی شئ دا ور شاخونه ور اضافه کولای هم شي کمولای هم شي دا ټول استعمالیږي خو زیات د ادارو لپاره بیا دغه هیرارکی استعمالیږي مثلا دغه یو ځل کلیک کوم اوکې کا ګورل دلته راشي
اوس مثلا یو ادارې په هکله ته د هغه تشکیل لیکې معلومات لیکې ګرافیکل پریزنټیشن یې جوړوي نو زه لیکمه چې څوک ده سی او رئیس ته وایي رئیس یې ده دغه خانې کې څوک لیکل کېږي سکرتر یې لیکل کېږي که نه اسسټانت چې د ده اسسټانت وي مثلا ته وایي چې دا سکرتر ده د ده را لاندې کوم ډپارټمنټونه دي دلته یې لیکې مثلا زه ورته وایم چې یو ایچ آر ده منابع بشري بل فرض مثال لوجستیک ده د خریداري بل فرض مثال د څه شي ده ډیټا انټري بل ډپارټمنټ به ولیکو چې فاینانس ده حساب کتاب د تنخواګانې چې ورکوي که نه مالی آفرین دا مالی شو نو دغه اداره کې رئیس ده سکرتر لري او څو ډپارټمنټونه د لاندې کار کوي مثلا 3 که غواړې چې زیات وي اوس مثلا 3 نه دي زیات دي نو په دې کې به کرسر ږدي ور اضافه کوي لپاره دلته 8 شیپ ګوره د خپله منیو ده د څه په نوم ډیزاین په نوم چې په دې کې اول 8 شیپ کا شکل ور اضافه کوي هر خانه کې چې د کرسر یې کوي هماغه ته شکل ور اضافه کېږي اوس ګوره ماده کې کرسر یې کوي نو همده ته به شکل ور اضافه کېږي ګوره دلته راشه 8 شیپ ته یو د 8 شیپ افتر چې له ده نه وروسته یو شکل ور واچوي له ده نه وروسته نه کوم ځای راځي وروسته دا ځای شو مخکې دا ځای شو اوس ګوره که کلیک یې نو هلته به راشي او که بیفور کلیک یې نو دې خواته به راشي چې دا چندان مفهوم هم نه لري دا به دغو لپاره که ور اضافه کوي اوس مثلا زه غواړم چې د ایچ آر نه او د لوجستیک ترمنځ دلته یو خانه ور واچوم ګوره دلته مې کرسر یې کوي نو ورته وایم چې افټر له ده نه وروسته یو خانه ور اضافه کوي ګوره دلته به ور اضافه کوي یا یو ډپارټمنټ له ایچ آر نه مخکې ور اضافه کوي بیا بیفور له ده نه مخکې به یو ډپارټمنټ ور اضافه شي او که دې کې کلیک کې اوس مثلا بیا مې دې کې کرسر یې کوي او ورته وایم چې څه شی ور اضافه که اباو له ده نه پورته شکل اضافه کړه له ده نه پورته سیو نه پورته که بل څوک وي که نه ور اضافه کوي او بیلو لاندې له ده نه لاندې ګوره له ده نه لاندې 3 وه اوس څو شوه 4 شوه بیا دې کې کرسر ږدې او ایټ اسسټنټ که غواړې چې یو بل اسسټنټ ور اضافه کړې سکرتر غوندې که نه مخکې یو و اوس که بل هم لري نو کلیک یې کړه بل به ور اضافه شي پوه شوې په دې 8 شیپ باندې بل 8 بولیټس مو په ورډ کې کم په یاد وي چې مونږ لیست جوړوو که نه دلته بولیټ هغه وخت کار کوي چې زمونږ ډیزاین دغه د ډیزاین مربوط ده په بعضې ډیزاینو کې بعضې سټایلو کې چې دا کار کوي بعضو کې کار نه کوي دې کې کار نه کوي بل ټاسک پین چې کلیک کې ګوره دلته به راشي له دې ځای نه هم کولی شي چې تغیرات راولي اوس مثلا د دې خط کې غواړئ چې تغیرات راولي دلته یې راسره هم لیکای شي دلته هم لیکای شي چې هر شی ولیکي هلته ور اضافه کېږي یا مثلا دا دې کې هر یو چې تغیرات راولي دلته هم راوستی شي پر مثال بل ډپارټمنټ څه نومېږي یو ډپارټمنټ به بل هم اضافه کړو مثلا د څه په اجرایه اگزیکټیو هغه خو بیا اسسټانټ څه شي بخش وي د کمپیوټر بخش آی ټي ډپارټمنټ انفارمیشن ټیکنالوژي دا به اضافه شي پوه شوې یعنی ټاسک پین کې دلته هم تغیرات راوستی شي دلته هم راوستی شي که بیرته ایسته کې ټاسک پین به بیرته ایسته شي بل د پروموټ اینډ ډیموټ مثلا که چیرته دغه فاینانس هم د چا مربوط راشي د لوجستیک د فاینانس ډپارټمنټ د چا مربوط راشي د لوجستیک نو غواړي چې پروموټ او ډیموټ یې کې پروموټ ډیموټ یې کولی شي یا مثلا دا بیخي مستقل شي اوس ګوره پروموټ څه پوه شو ده بیخي مستقل شو یا ډیموټ بیرته پروموټ چې ده هغه ته وایي ظرفیت جګولو ته وایي چې ظرفیت یې جګ شي او ډیموټ چې ظرفیت یې ټیټ شي یا مثلا ګوره د ایچ آر ته زه یو 2-3 خانې لاندې ورکوم بیلو بیا به دې کې کرسر ږدئ بیل اسسټنټ نه بیلو مثلا ایچ آر لاندې ایچ آر مینیجر ده ایچ آر مینیجر ده بل مثلا ایچ آر افیسر ده یا ایچ آر کې 2 بخشه دي یو چې ده ریکروټمنټ نه چې مقرریان یې کوي او بل چې دا څه ده یعنې دا استخدام ده او دا بلې جنرال صرف ایچ آر ده چې دا روزانه د حاضري او د 2 کارونه مخته وړي که چېرته اوس مثلا دغه چې ده د استخدام بخش مستقل شي راشن د چا مربوط شي د سیو مربوط شي نو بیا که دا غواړي چې بهر لاړ شي پروموټ یې کوي هغه به راسن د چا مربوط شي او که بیرته ډیموټ کړي نو بیرته به ظرفیت کم شي بل د رایټ ټو لیفټ که مثلا زه دې کې کرسر کېږدم او رایټ ټو لیفټ یې کړم نو چپ نه به راسته واوړي بیرته
موو اپ موو ډاون د ځای نه هم کولی شي. اوس مثلا زه دا را لاندې کړم موو ډاون لاندې به شي، موو اپ بیرته پورته شي که کوم شکل کته پورته کوي. دا لیاوټ شو. که چېرته غواړئ چې شکل کې تغیرات راولي مثلا زه ورته وایم چې اوس فعلا سټنډرډ ده ټول د ځای کوم طرف ته راشي لیفت طرف ته راشي. ګوره ټول به یې لیفت طرف ته راشي، رایټ طرف ته راشي، بود دواړو طرفو ته راشي او سټنډرډ بیرته مخ سټنډرډ شي. دغه هم لیاوټ دی. له دې ځای نه هم کولی شي چې لیاوټ یې ورته چینج کړي، هر لیاوټ چې ورکوي او کلرز که رنګونه بدلوي هر رنګ چې ور بدلوي. دا هم ډیزاینز دی که غواړئ چې ورته چینج یې کړي. داسې 3D شکل واخلي یا مثلا دا سټایل واخلي، دا سټایل او د هر ادارې لپاره استعمالولی شي. بل دا ریسیټ ګرافیکس که چېرته د تغیرات ډېر پکې راوستي اوس مثلا داسې وي زه ورته وایم چې نه بېرته د هغه اولي حالت واخلي نو بیا ریسیټ ګرافیکس. کنورټ ټو شیپ چې له ده نه څه شی جوړ کړي شکل جوړ کړي بیا به تغیرات پکې نه راځي. که چېرته یې کنورټ ټو شیپ کې بیا په دې کې ګوره تغیرات نه راځي. اوس هغه مینیو شته نشته، ګوره هغه د شکل مینیو راځي بیا پکې تغیرات نشي راتلی شکل ته بدلېږي. نو دې شي ته سمارټ آرټ وایي. پوه شوې په سمارټ آرټ باندې؟ انسرټ کې سمارټ آرټ. بل سکرین شاټ څه کار کوه؟ عکس اخلي د کوم پروګرام وي د ډیسکټاپ وي. مثلا که د ډیسکټاپ عکس اخلم نو سکرین شاټ کلیک کا سکرین کلیپینګ ګوره هر څه به منیمایز شي سکرین به لږ خیره شي. چې کله خیره شي نو چې د هر ځای عکس اخلي هماغه ځای سلیکټ کا ګوره هغه بدلته راشي. که چېرې د کوم بل پروګرام وي نو پروګرام اول خلاص کا. از مثال زه د ورډ عکس اخلم دا ورډ راغی. اوس به ورډ کلیک کا بیا راشه ایکسل ته. اوس په انسرټ کې سکرین کلیپینګ کلیک کا ګوره اوس به دی منیمایز شي ورډ به راشي او صفحه به خیره شي. چې کله خیره شو اوس هر ځای چې غواړئ مثلا زه دا مینیوز غواړم ګوره هغه به ایکسل ته راشي. دا به عکس غوندې شي یعنې دا د عکس آپشنونه ټول ورباندې اپلای کولی شئ چې کراپ یې کړئ کم یې کړئ زیات یې کړئ. دې ته سکرین کلیپینګ وایي. پوه شوئ په دې شیانو باندې؟ نشته مشکل؟